لومبی قدم اکبر د خپلو تعلیمي سندونو فایل په لاس کې راوچت کړو. نن په سرینګر کې د مقبوضه کشمیر په پولیس محکمه کې د برتۍ نیټه وه. د کور نه د وتو نه مخکې هغه د خپل پلار اس پی اختر کمرې ته ورغی. هغه ډیر په قلاره د پلار د کمرې دروازه وټکوله او چې د دننه ننوتو اجازت ورته ملاو شو نو دننه لاړو. د هغه پلار په یوه نرمه کرسۍ کې ناستو او کاغذونه اړول را اړول. اکبر د خپل پلار سره نږدې په بله کرسۍ کېناستو. بچې نن خو ستا په پولیس کې د برتۍ دپاره ټسټ هم دی. او داجي ځکه خو سهار وختي تاسو له مشورې له راغلی یم. بچې تا ته پته ده چې ما خپل ټول عمر د پولیس په نوکرۍ کې تیر کړو او اوس ریټایر یم. ما تل د خپل وطن هندوستان د خاورې خدمت کړی دی ځکه چې زما یقین دی چې هندوستان یو لوی او سیکولر وطن دی او د دې تحفظ او ساتنه دلته د اوسیدونکو د هر مذهب د خلکو ساتنه ده. زما توقع ده چې ته به هم زما د غنیمګړی ارمان تر سره کوي. داجي ته فکر مه کوه، زما په رګونو کې هم ستا وینه ځغلي. د خپل وطن هندوستان سره مینا او د دې تحفظ زه خپل ایمان ګڼم. شاباش بچې، وطن ته هم په داسې ځوانانو ویاړ دی. داجي امتحان خو به زه ورکړم، خو که تاسو راله بره وینا هم وکړئ نو د پلار په قدم د قدم ایښی دی، بغیر د بره وینا نه کار نشي کولی. داجي د خپل وطن دپاره د ټول عمر قربانۍ څه میوه خو هم پکار ده که نه؟ ته ډېر شرارتي شوی، زما خو هم دغه یو زوی چې زه ستا د ښه مستقبل دپاره سوچ ونه کړم نو د چا دپاره به کوم؟ ځه ته لاړ شه، امتحان خو ورکړه که نه؟ د اکبر پلار اختر د مقبوضه کشمیر په محکمه پولیس کې اس پی تیر شوی و. هغه د بهارتي پوځ دپاره ډېرې معرکې ترسره کړې وې. هغه که یو طرف ته د هندوستاني حکومت د سترګو تورو نو بل پله د مسلمانانو دپاره د وحشت او دهشت نمونه وه. هغه د ډېرو مظلومو مسلمانانو کورونه وران کړي وو او خونې یې ورله لنګې کړې وې. ډېر زلمي د هغه د ټوپک د تورې شپېلۍ ښکار شوي وو او د خاورو لاندې شوي وو. هغه ته خدای پاک صرف یو زوی اکبر ورکړی و چې د هغه د زړه دنیا پرې آباده وه. هغه د خپل زوی د خوشحالۍ په خاطر د ژوند په هر ډګر د مصیبتونو مقابله کړې وه. هغه غوښتل چې د هغه زوی دې هم په پولیس کې لوی افسر شي چې د خپل پلار نوم ژوندی وساتي. اکبر د کور نه ووتو او سرینګر ته د پولیس نوکرۍ د امتحان دپاره لاړو. امتحان وشو او هغه واپس کلي ته راغی. څو ورځې په کلي کې د تېرېدو نه پس هغه دهلي ته د سیل دپاره لاړو ځکه چې په مقبوضه کشمیر کې سخت اړې ګړې روانو او د هندو فوز او د ازادۍ د ننګیالو ترمنځ روزانه د انختو او مبارزو خبرونه راتلل. هندو فوز روزانه بېګناه کشمیریان وجل، روغ روغ کلي یې سیزل او بل پله د بهارتي قابضو فوزونو خلاف روزانه لوی لوی جلوسونه وتل او د ازادۍ مطالبې یې کولې.